قدرمانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم 2018 کال د چین د ملي اقتصاد او ټولنې د پرمختګ د 15 کلن په وړاندې پړې کېدو له لومړي کال سره برابر دی نو د همدې کال لپاره د چین د بېلابېلو ځایونو حکومتونو خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او د دوی د ښه ژوند پلانونه جوړ کړي دي څو نوې مرحلې ته یې د اقتصاد او ټولنې پرمختګ پیاوړی شي زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم د 2018 کال لپاره د بیجینګ د حکومت کاري راپور ښیي چې په هر او علاقهداریو کې به خلکو ته د روزګار د پیدا کولو چارې هی او جدي ترسره شي د دغو چارو په رڼا کې به خلکو ته کابو 2,80,000 نور کاري فرصتونه برابر شي او له پوهنتونونو څخه کابو 1,00,000 تازه فارغ شویو محصلینو ته به روزګار پیدا شي د ګواندونګ ولایتي حکومت په یو راپور کې ویلي چې دغه ولایت به خلکو ته د روزګار چارو ثابت پرمختګ ته لومړیتوب ورکړي او په ښارونو او علاقهداریو کې به خلکو ته څه باندې 1,000,000 نور کاري فرصتونه برابر کړي دغه راز مسلکي روزنه هم کارګرو ته د روزګار د پیدا کولو او د عایداتو د زیاتوالي لپاره کلیدي اهمیت لري شندونګ ولایت په یو راپور کې دې ته اشاره کړې چې د دغه ولایت په کلمراو کې به د مسلکي روزنې ځانګړې پروژه پړی شي چې په رڼا کې به یې څه باندې 4,00,000 کسانو ته کاري روزنیز خدماتونه برابر شي په غي وخت کې په ژوند ولایت کې به د کاري اړتیاو د پوره کولو د مسلکي روزنې او د مسلکي توان د ارزونې او روزګار په شمول بېلابېلو ساحو کې کابو 50,000 کسانو ته خدماتونه برابر شي د روزګار د چارو د با کیفیته پرمختګ ترڅنګ زرو او وړو ته د پاملرنې مسله هم ډېره مهمه ده او د ډېرو ځایي حکومتونو د ښه خدمات په لیست کې شامله شوې ده د بیجینګ د حکومت په یاد راپور کې دې ته اشاره شوی چې دوی به زرو کسانو ته د خدمات له اړوندو قوانینو سره سم د پاملرنې اوږدمهاله سیستم بشپړ کړي په دغه ښار کې به زرو کسانو ته د پاملرنې شل نوي سیمایز مرکزونه جوړ کړي او کابو 15,000 کټونه به پکې زیات کړي دغه راز د ګواندونګ ولایت کاري راپور ښیي چې حکومت به د خلکو ماشومانو او اولادونو ته د ښار په کچه د پاملرنې 15 عمومي خدماتي مرکزونه او د ولسواړۍ په کچه 10 مرکزونه جوړ کړي له عمومي لحاظه د چین په بېلابېلو ځایونو کې د 2018 کال لپاره د روزګار د پیدا کولو او زرو او وړو ته د پاملرنې په شمول خلکو ته د ښه خدمات پلانونه جوړ شوي دي چې زیات خلک به ترې مستفید شي او ښه خوند به ترې واخلي نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید بریالي اوسئ